دوستانو زیاتره کسان وایي په ټیک ټاک کې زموږ ویډیوګانې پاریو ته نه ځي. نو په دغه ویډیو کې زه تاسو ته په ټیک ټاک کې 3 سټینګونه درښیم. دغه 3 سټینګونه په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې وکړئ نو لازمي به ستاسو ویډیوګانې په ټیک ټاک کې پاریو ته ځي. نو ضروري سټینګونه دي کوم چیرې ویډیو خوښه شوه نو ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستان دل پر وتا سوالار په خپل بل کې ټیک ټاک خلاص کړئ. کله سم تاسو په خپل بل کې ټیک ټاک خلاص کړئ په دا کونج کې درې لاین اپشن په دغه درې لاین اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به د کې اخري اپشن د سټینګز اینڈ پرایوسی په دغه سټینګز اینڈ پرایوسی باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په سټینګز اینڈ پرایوسی باندې کلیک وکړئ بیا په دې کې دویم اپشن د پرایوسی په دغه پرایوسی باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په پرایوسی باندې کلیک وکړئ دلته په پرایوسی کې زه تاسو ته دوه درې اپشنان درښیم. ګور په دې کې موږ سره اول اپشن د پرایویټ اکاونټ زیاتره کسانو خپل ټیک ټاک اکاونټ پرایویټ کړی وي نو دغه اول اپشن به تاسو په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې بند کړئ. یعنی تاسو به خپل ټیک ټاک اکاونټ پبلیک کړئ. دغه اول اپشن به تاسو بند کړئ. بیا به دې کې دریم اپشن د سجست یور اکاونټ ټو اودرز په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله سم تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ دغه ټول اپشنان به تاسو آن کړئ. کله چې دوستانو دغه ټول اپشنان تاسو آن کړئ نو تاسو د ټیک ټاک اکاونټ سره هغه به نور خلکو ته تاسو ملګرو ته اتوماتیک په خپل سجست کیږي. بیا بیرته شاته راسي ګور په دې کې دریم اپشن د ساين کنټیکټس اینڈ فیسبوک فرندز په دغه ساين کنټیکټ اینڈ فیسبوک فرندز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ساين کنټیکټس اینڈ فیسبوک فرندز باندې کلیک وکړئ بیا دې کې اول اپشن د ساين کنټیکټس دغه به تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ نو تاسو په خپل موبایل کوم موبایل نمبران سیو کړی وي هغه کسان چې کلم ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړي یا هغه الریډي ټیک ټاک اکاونټ لري نو کله چې هغه ټیک ټاک خلاص کړي نو تاسو ویډیوګانې به هغه ته اتوماتیک سجست کیږي هغه ته به په خپل راړوي. بیا دې کې بل اپشن د ساين فیسبوک فرندز دغه به تاسو آن کړئ. کله چې تاسو دغه دوه اپشن آن کړئ دوستانو نو له تاسو سره په فیسبوک سونه ملګری وي هغه کلم ټیک ټاک اکاونټ جوړ کړي یا کچېرې څوک ټیک ټاک اکاونټ لري نو هغه ته به تاسو ویډیوګانې اتوماتیک مخ ته راځي په خپل به مخ ته راځي. نو دا دوستانو لمک سره اول سټینګز په اول سټینګ کې به تاسو په پرایوسی کې دغه ټول اپشنان خامخا آن کوئ. دغه ډیر ضروري اپشنان دي. نو سره دویم سټینګ درښیم. دل پر سمپل تاسو د خپل ټیک ټاک اکاونټ سټینګ خلاص کړئ. کله سم تاسو د خپل ټیک ټاک اکاونټ سټینګ خلاص کړئ لاندې به راسي لاندې بیا تاسو په لینګویج باندې کلیک وکړئ. کله سم تاسو په لینګویج باندې کلیک وکړئ بیا به دې کې دویم اپشن د پریفرډ لینګویجز په دغه پریفرډ لینګویجز باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو په ټیک ټاک اکاونټ کې صرف انګلیش سلیکټ وي. تاسو به عربیک سلیکټ کړئ اردو به سلیکټ کړئ او هندي به سلیکټ کړئ. ځکه دوستانو زیاتره کسان په عربیک زبان کې ټیک ټاک استعمالوي زیاتره کسان په اردو زبان کې ټیک ټاک استعمالوي زیاتره کسان په هندي کې ټیک ټاک استعمالوي. نو تاسو ویډیوګانې بیا اتوماتیک دغه کسانو تم سجست کیږي کوم کسان چې په عربیک کې ټیک ټاک استعمالوي یا په اردو زبان کې ټیک ټاک استعمالوي یا په هندي زبان کې ټیک ټاک استعمالوي. نو دغه سټینګ هم تاسو خامخا په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې وکړئ. نو سره دریم سټینګ درښیم. دل پر سمپل تاسو د خپل ټیک ټاک اکاونټ سټینګ خلاص کړئ. کله سم تاسو د خپل ټیک ټاک اکاونټ سټینګ خلاص کړئ لاندې به راسي لاندې به تاسو په پری اپ سپیس باندې کلیک وکړئ. کله سم دوستانو تاسو په پری اپ سپیس باندې کلیک وکړئ ګور په دې کې دوه اپشنان دي یو د کیچ یو د ډاونلوډز دواړه به تاسو کلیر کړئ. دوستانو کله سم تاسو دواړه کلیر کړئ نو تاسو د ټیک ټاک اپلیکیشن سره هغه به پرېش سي. نو دوستانو دا موږ سره د ټیک ټاک درې ضروري سټینګونه دغه درې سټینګونه په خپل ټیک ټاک اکاونټ کې وکړئ او روزانه ویډیوګانې اپلوډ کړئ نو ان شاء الله ستاسو ویډیوګانې به لازمي پاریو ته ځي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپلو دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغو طریقو څخه فایده واخلي. نو ملاوي په نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.